په بلخ ولایت کې د والیبال فدراسیون رئیس او په ولایتي چارو کې د ملي فدراسیون مرستیال د یادو سیالیو څرنګوالو ته په اشارې وویل دغه لوبې د یو لیګ په سیستم کې ترسره شولې چې 12 ټیمونو پکې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې له دې سیالۍ څخه یې موخه د ورزشي ټولنې وده او پراختیا او همدارنګه د غوره ورزشي څیرو پیژندنه ده. امروز ما شاهد نهایی فاینال مسابقات بودیم که با قهرمانی تیم سراسیا و نایب قهرمانی تیم ولیعصر به پایان رسید که مقام سوم تیم خاص پس از آن خود کرد. این مسابقات به خاطر همون که اول گفته بودم رشد و انتخاب جوانان بود که شما دیدین که 18 تا بازیکنای ما امروز رسما انتخاب شد به تیم جوانان و منتخب ولایت بلخ. له دې سره د بلخ ولایت یو شمېر ورزشکارانو د بلخ ولایت د سپورت له مسؤلینو او پانګوالو وغوښتل چې په یاد ولایت کې د ورزشي برنامو د پراختیا او د ورزشي څیرو د فکري ودې په موخه د له دغه برخې څخه ملاتړ وکړي. این مسابقات بسیار مهم است دیگه در رشد جوانان. دیگه مسابقات دور است به صورت رسمی برگزار شده. دیگه ما بسیار خوش هستیم. تشکر میکنیم از رئیس صاحب ریاست تربیت بدیم. جوان سپاس میکنم از یما پترولیوم که واقعا ورزش افغانستان حمایت میکنه. دیگه ما خواهشمند هستیم از یما پترولیوم چې مسابقات ادامه بده تا جوانا پیشرفت کنه. باید وویل شي چې د دغو سیالیو په پای کې ګټونکو لوبډلو ته د اتلولۍ جام ورکړل شو. همدارنګه یو شمېر ورزشکارانو د والیبال غوره څیرو او د امارتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ته په شمال کې د والیبال فدراسیون مسؤلینو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د یادولو وړ ده چې د دغه پړاو سیالیو لګښت د یما پترولیوم شرکت له لورې ورکړل شو.